بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای چې ما ته یو ټکی علم څوک راوښیي زه د هغه کس غلام یم. الله صلی الله علیه وسلم فرمائی عاجزی اختیار کړئ که چېرته ستاسو په عاجزۍ سره عزت کم شو د قیامت په ورځ یې له ما څخه واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه مرضي چې انسان ته پیښیږي په دې مرضي سره الله جل جلاله د ده ګناهونه له منځه وړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې ما هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی لیدلی چې لمونځ یې کړی وي او د قبر له عذابه یې پناه نه وي غوښتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی که چا د سحر لمونځ ادا کړ هغه د الله تعالی په ساتنه مراقبت څارنه او امان کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر قوم کې چې ګناهونه کیږي او خلک یې د منع کولو وس لري او نه منع کوي نږدې ده چې الله تعالی به ټول په عذاب کې راګیر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جنت ته وروکتل نو اکثره می غریبانان پکې ولیدل. عاجزی کوي ځکه چې جنت د متکبرینو او کبرجنو خلکو ځای نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپلو کې تحفه ورکوي ځکه د تحفې اخیستل او ورکول